سلامونه ملګرو. کومه صوبه څومره زیاته بجلی پیدا کوي؟ په دې باندې لنډه خبره. او کومه صوبه کې بجلی ارزانه ده او کوم چرته ارزانه پکار ده، ولې ارزانه پکار ده؟ وجه ده ځینې غلط فهمیانې چې هغه زموږ ستاسو مخې ته دي. لومبی خو دا چې د دې خبرې شاته چې کوم پس منظر دی نو هغه دا دی چې حمزه شهباز صاحب چې د پنجاب وزیر اعلی دی، هغه د غریبو خلکو دپاره یا هغه کورونو دپاره کوم چې د 100 یونټو نه کم بجلی خرڅ کوي، د هغې دپاره بجلی مفت کړې ده. یعنې که څه چې هغې وایي چې دا به موږ سبسډي ورکوو، ماهانه 102 ارب روپۍ یا سالانه 102 ارب روپۍ به صوبایي حکومت د خپلې خزانې نه جمع کوي د غریبانو په ځای باندې. یعنې بیل به وي، مفت به نه وي، خو صوبه به یې برداشت کوي. واپډا ته یا د کوم ډیسکوس چې کوم دي د ډسټریبیوشن کمپنیانې دي هغې ته به صوبه پیسې ورکوي یا وزارت خزانه به ورکوي یا د پنجاب حکومت به ورکوي. خو د دې سره تړلي بنده ته خامخا دا خبره ور یادېږي چې پنجابیانو ته هلته 440 لکه خاندانونو ته که اساني جوړېږي غریبو خلکو ته، نو ډېره ښه خبره ده. خو په پاکستان کې نسبتا د نورو صوبو د نورو قانونو په مقابله کې د پنجاب معیشت هغه مستحکم پاتې شوی دی، او دا هم په خدای احسان کړی یا حالاتو واقعاتو چې هلته امنیت هم پاتې شوی دی، یعنې پرامن هم پاتې شوي دي، نو روزګار او انډسټریانې او بیا بالخصوص د هغې د زراعت صوبه چې ده نو هغه ډېره ریچ ده او ډېر ښه ریوینیو نه صرف هغه حکومتونو ته ورکوي بلکې خلکو ته هم ښه روزګار برابر دی د پنجاب د خلکو. که څه چې ډېر آیډیل نه دی خو د نورو صوبو مقابله کې خبره کومه. بیا بالخصوص که راشم بجلۍ ته، په بجلۍ کې بیا د خیبر پښتونخوا شیر ته، د خیبر پښتونخوا وسایلو ته، د خیبر پښتونخوا ورکړې ته، یعنی کنټریبیوشن ته په بجلۍ په مد کې، د ډیم په مد کې، د اوبو په مد کې، او بیا د بلوچستان غربت او زموږ دغه جنګزدګي چې دا کم دهشتګردۍ جګړې 40 کاله او دلته غربتونه، دلته د روزګار کمه موقع، نو پکار ده چې دا سهولت وفاقي حکومت کوي که صوبایي کوي یا کې زموږ څه کار نشته، خو موږ ټول نه زیاته بجلی پیدا کوو په های ډول کې. ځینې خلک یو غلط فهمي خوري او هغه ټوټل د کول او د کم ترمل بجلی چې د هغه حسابوي نو چې پنجاب کې ډېره پیدا کېږي، نو د پنجاب کې به خامخا ډېره ځکه ترمل په ټوټل حساب سره کم 40-41 هزار میګاواټ انسټال کپیسټي چې زمونږ د ملک د پاکستان کم ده، نو پای کې د پنجاب هغه ځکه په سر باندې ښیي. ځینې خلک غلط فهمیانې خوري چې هغې پکې هغه ترمل حسابوي، نو ترمل خو کارخانه لګول دي، نو پسند کې دي لګولي وي، سم به ټول نه زیاته جوړولې. بنیادي چې کوم نیچرل بجلی پیدا کېږي هغه د چا ډېره پیدا کېږي، هغه د ټول نه زیاته نیچرل بجلی چې ده نو هغه پاکستان کې د هایډرو نه پیدا، یعنې د اوبو د کم پن بجلی چې کوم ده، د اوبو نه چې کومه بجلی پیدا کېږي نو هغه په هغې باندې حساب پکار دی، ځکه دغه بجلی قدرتي ده، یا د نور نه کومه پیدا کېږي یا د وینډ نه کومه پیدا کېږي. نو که دغه حساب سره موږ وګورو نو صرف زه تاسو ته سر یو څو ډیمونه په KBK کې بیا پنجاب کې، او پنجاب په 2م نمبر دی، او د دې نه زیات د انسټال کپیسټي اگر چې ډیم د پنجاب په 2م نمبر دی، خو پنجاب اوورال په هایډرو پاور کې په 3م نمبر باندې. زه توربیل ډیم چې کوم دی نو 4888 انسټالډ کپیسټي ده، یعنې دومره دا پیداوار کولی شي ملک ته بجلی ته. د دې نه علاوه بیا ورسک ډیم دی، که څه چې د هغې به لږی 2.5 یا 270-275 میګاواټ. بیا دغسې پسې خانخوړ دی، بیا داسې واړه چترال ګولنګول 90-92 میګاواټ. نو د خیبر پښتونخوا د دغه سر د 3 ډیمونو 5500 میګاواټ یعنی کنټریبیوشن دی، 5500 میګاواټ موږ جوړو. اوس په دې پسې په توربیل ډیم پسې چې دویم غټ کم غازی بروته هایډرو پروجیکټ نو دا پنجاب کې دی، پاټک کې، او د دې کپیسټي ده 1450، دا په 2م نمبر دی. خو د دې نه کشمیر ځکه بیا مخکې دی د پنجاب نه، د آزاد جموں اینڈ کشمیر چې کوم دی IJK یا د پاکستان د انتظام لاندې چې کوم کشمیر دی نو هغه په 2م نمبر ځکه دی چې 1150 منګلا پیدا کوي، 1150 میګاواټ د هغې انسټال کپیسټي ده، او 950 بیا نیلم جیلم دا اوس چې کوم پروجیکټ مکمل شو 13-14 کاله کې، 9-10 کې به شروع شي، 16-17 کې مکمل شو، یا پکې کافي ټرباین په 3 کې 2 ټرباینو پروډکشن شروع کړی و، زما که زه نه غلطېږم، نو دا د هغې بیا 950 یا 960 میګاواټ انسټال کپیسټي. که موږ وګورو نو 2000 میګاواټ چې کوم ده نو دا د دغه 2 غټو منصوبو چې ده نیلم جیلم او منګلا ډیم دا د کشمیر ده، او په سر باندې KBK ده چې هغه 5500 میګاواټ که موږ دا واړه ډیمونه پسې بیا راواخلو نو آلموسټ 6000 میګاواټ ته. دا د هایډرل خبره ده. که څوک دا غلط فهمي خوري چې پنجاب یو لیسټ راخلي نو هغه ترمل یونټي دي، یا هغه یونټي دي چې هغه په ګیسونو باندې چلیږي، هغه په تیلو باندې چلیږي، فنس آیل باندې چلیږي، یا په کول باندې چلیږي، نو هغه ته چرته هم چې لګې نو هغه خو ته په ګلګت بلتستان کې که چا لګولي وي نو 10 زره به هغې پیدا کړي، او پنجاب کې د زرو نه لګولې نو زر به هم نه پیدا کولی. نو هغه خو یو داسې ده چې د بهر د څیزونه امپورټ کېږي یا د بل ځای نه څیزونه راوړل کېږي، د ریسورسز راوړل کېږي، هلته کمبشن یا عمل کېږي، هغه ترمل عمل کېږي، بجلي ته پیدا کېږي.
نو که په کې پی کې په خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې امن وي نو دلته بیا هم ځمکې شته چې هلته یا اکسس او لاجسټیکل ارینجمنټ دلته هم کیدای شي یا سپلای چین مینجمنټ دلته ممکن دی چې ته ترمل ولګي یا کول بیسډ ټرباین یا کارخانه ولګي د بجلی. دلته خبره د نیچرل ریسورسز ده، دلته خبره د قدرتي فطري او ارزاني انرژي ده چې هغه د اوبو ده، هغه د نور ده، هغه د وینډ ده، د هوا نه انرژي ده، یا یعنی نیچرل څومره چې رینیوبل انرژي دي. اگر چې د افغان بجلی په رینیوبل کې راځي که نه زه ساینټیفیکلی ډېر نه پوهېږم، خو د هغې کپیسټي د ټول د 5.5 نه واخله د 6,000 پورې دا د کې پی کې ده، د خیبر پښتونخوا ده او د پنجاب په مشکله باندې 1300 میګا واټ او دغسې د کشمیر چې د هغې نه سیوا ده د آزاد جمهور کشمیر 2000 میګا واټ. نو زموږ دا درخواست دی چې دومره زیاته مهنګایي ده، دومره بېطوله مهنګایي ده، کم از کم په خپلو وسایلو باندې یعنی که مفت نه وي نو پکار ده چې کم از کم خلکو ته ارزانه یو دغه 1.5 200 میګا واټه کم خلک چې استعمالوي. نو نن سبا خو فریج فریزر دا سهولتونه نه دي بلکې دا ضرورتونه دي. واشنګ ماشین دا سهولت نه دی، دا ضرورت دی. دغسې بلا ډېر په کور کې استري کول اوس هغه یعنی پریسینګ کول، نو دا بنیادي ضرورتونه دي. خو چې څوک د 100 میګا واټو نه کم استعمالوي نو تاسو پوهېږئ چې دا هغه غریب خلک دي چې هغوی دغه بنیادي سهولتونه هم نه اویل کوي، یعنی د فریج د فریزر د 3-4 پکو د چلولو یا ریګولیټر سټیبلایزر یا یو پی ایس ساتل دا ډېرې لرې خبرې دي د خلکو دپاره. نو کم از کم چې د 150-200 میګا واټو پورې د غریبو خلکو ته انتهایی په نامې یا مفت یا که نه نو صرف چارج یعنی صرف لاین رینټ یې 200-300 روپۍ که اخیستل کېده نو پکار ده چې هغسې وي، یعنی که ډېره مجبوري یعنی دومره بجلی هغه د دې خیبر پښتونخوا ریسورسز دي خدای ورکړي دي، په دې باندې د چا ملک او د چا قام او د چا پاټۍ یعنی احسان نشته. دا فطري چونکې موږ فطري په دې خاوره باندې دا خلک پیدا دي، که د هر رنګ دي، که د هر نسل دي، که د هر علاقې دي، خو چونکې د هغې شریک وسایل دي نو پکار ده چې هغې ته بیا پیدا وي، که نه نو ادروایز بیا هغه ډسکمفرټ یا هغه بحرانونه مو سره دي او هغه بحرانونه بیا ډېر وسیع هغه خلیج پیدا کېږي، د خلکو منځ کې بې اعتمادیان هم پیدا کېږي. که څه چې موږ دا منو چې پنجاب حکومت به خپل پی کوي، خو دا دې هم موږ ته یاد دي چې زیات پیداوار چې دی دا د خیبر پښتونخوا دی په هایډرو پاور پروډکشن کې. نو بله دا چې سولرایزیشن طرف ته تګ دی نو خلکو هم په خپله اوس په دې خبرو باندې سوچ پکار دی. خو دا د غریبي دومره سیوا ده چې په 14,000 15,000 د سولر پینل اخیستل او بیا 10-15 پیدا کول هغه په جایز او حلالو پیسو کې خو ډېره ګرانه خبره ده. ذاتي تجربې مشاهدې مطابق خبره کوم، خو کومه مهنګایي چې اوس راغلې ده نو زه په تېر 3-4 کاله کې 15 کاله کې چې کومه مهنګایي وخت په وخت را روان ده او 100 کاله بیخي بلاست شوي دی. یعنی زما د نږدې پیژندلو خلکو کوم 100 کسانو سرکل دی نو په هغې کې به 3-4 مخکې قرباني نه کوله. ځکه 10 کاله 15 کاله مخکې وګورم بیا 3-4 کاله کې هغه تعداد سیوا کېده 8 ته رسېده او 100 کاله هغه د 50% نه اوښتی دی. که زه 100 ملګرو نږدې ملګرو یو لیست جوړ کړم نو که په 2010 کې 3 کسو قرباني نه کوله هغه ډاکټر دا اوس رواجي شوي د فرض نه د هغې سفر کې زه نه پرېوځم، یو سړي باندې نه د فرض هغه په کار ده چې ویې نه کړي، ښه خبره ده. خو دا دومره رواجي شوي ده چې بیا ماشومان خفه کېږي، کور کې ورسره زنانه خفه کېږي، دا ملګرو نه چې قیسې واوري د اختر د ورځې نو به زړه به دې راډک شي، خپله به دې بیا خوراک تړنه کېږي، دومره بد حال دی. نو په 2010 کې کم هغه 15 ملګرو یا 3 ملګرو قرباني نشوه کولی نو هغه په 15-16 کې 15-16 ته رسېدلي، هغه په 18-19-20 کې بیا 8 ته رسېدلي او 100 کاله هغه د 10-12 نه هغه ملګري سیوا شوي دي چې زه ډېر نږدې نه پېژنم چې هغې قرباني نشي کولی. او نه صرف دا چې قرباني نشي کولی بلکې د ژوند نور بنیادي ضرورتونه او سهولتونه هغه نشي اویل کولی. او سهولتونه دا بعد چې کوم تاسو ته وایي د بجلۍ د استعمال چې دی اوس لکه دا اوس ګرمۍ کې ناست یم او ظاهر خبره ده چې کله خبرې کوم نو بیا پکې بند نه شي لګولی، دا خولې او دا بد حل د انسان کېږي. حالانکې دا یعنی ښه اے سی ښه کولر دا اوس د دې دور کې په 21مه صدۍ کې چې چېرته ډېر پروډکشنز او د بجلۍ پروډکشن او د سیزونو اویلیبلیټي یعنی سیزونه موجود دي خو د هغې نه اخیستل د انسان دپاره یا د هغې نو دا سهولتونه یا شي نه ده بلکې دا د انسان ضرورت دی او د هغه د ایفیشنسي دپاره د هغه د ژوند دپاره د هغه د صحت دپاره که هغه په دفتر کې کار کوي که هغه محنت مزدوري کوي خو دا سهولتونه هغه د بنیادي پکار دي. یعنې تاسو عرب ملکونه ګورئ چې هغې ټیک د هغه پیټرو ډالر اکانومي ده خو دلته هم بلا ډېر قدرتي وسایل دي. که پیټرو ډالر نه ده نو دغه نیچرل ریسورسز دغه د اوبو دغه د انور دغه موسمونه دغه ټول دغه بلا ډېر رزق پیدا کېدل دغه
کال 12 میاشتې څه شی خامخا د سبزۍ او د اناج په صورت کې پیدا کېدل. نو دغه نیت دا د هغې نه د پیټرو ډالر نه دا لوی نعمت دی چې موږ له خدای راکړی دی. خو بدنصیبي دا ده چې اوسیزونه موجود دي، یعنې ته به ګورې چې مارکیټ کې هر څه شته، مارکیټ کې ځناور هم شته، مارکیټ کې اوړه وریجې، مارکیټ کې د بجلۍ الکترانیک سیزونه، یعنې وټ ایور چې ته سم وی یو پسیو یعنې یو نیم اټ تی نوم اخلو هغه مارکیټ کې موجود دی او په واپر مقدار کې موجود دی، خو خلکو سره وسایل نشته. او بیا په دې کې محترم امر یو اورنګزیب ډېر په احسان سره وایي چې پورې 2000 روپۍ، یعنې هغه چالي اظهاري سوم نه دي، او د 2000 روپۍ نو بس په دغه 2000 روپو اوس پته نه لګي هلیکاپټر کې لاړ شو چېرته یې ملک وتښتو، که په دغه 2000 روپۍ باندې ځان له چېرته د برطانیې، امریکې یا د ښه ملکونو ویزه وکړو، سویزرلینډ یا دغه ډنمارک او نارو یې که نه دلته د دې بس چې دي خبر شوي دي چې زمونږ د نقدو یې اورېدلي دي 2000 روپو نه خلکو ته بجلی هم ګرانه کړي ده او پیټرول هم او دغسې د ژوند د ضرورت هر څیز چې کوم دی نو هغې ته اور لګولی دی. نو دا د خیبر پښتونخوا د هغه انسټال کیپیسټي او د بجلۍ د های هایډرو پاور پروډکشن هغه څه بنیادي هغه سټیټس او د هغې په نظر کې هغې یو انالیسز و صرف او یوه غوښتنه وه عاجزانه چې مونږ سره هم لږ رحم او مونږ سره هم لږ ناکام او لوډ شیډنګ پسې د پاسه او بیلونه چې کوم دي نو د یو دکان او د یو کور چې هغه معمولي نوعیت کور یې شپږ اته کسانو کور د بجلۍ بل هغه د انسانانو هغه ټول سم د میاشتې اړي موړي چې دا هغه بس والي په دغه مطلب چې هغه ډوبه کړي. نو بهرحال دغه څه خبرې وې چې ضروري مې ګڼلې تاسو سره شریکې کوم. د ټول د وخت راکولو مننه.